انعام د سهیل شاهین وایي د بین الافغاني خبرو مهمه اجنډا پر دایمي اوربند بحث دی. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي چې د بین الافغاني خبرو مهمه اجنډا پر دایمي اوربند بحث کول دي. دغه خبرې نوموړي وروسته تر هغه له المان غږ راډیو سره په مرکه کې کړي چې د کابل ادارې وویل که چیرې طالبان اوربند وغځوي نو دوی هم ورته چمتو دي. شاهین ویلي چې د بندیانو خلاصون د سولې بهیر بل پړاو یعنی بین الافغاني مذاکراتو برخه ده چې وروسته به ورباندې خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي، خو د شاهین تر خبرو وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي اوربند 7 ورځې نور هم وغځیږي. او د امنیت شورا ویان جاوید فیصل هم نن کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې تیار دي اوربند وغځوي. موږ همیشه له خپل ادرس څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند باید وسي، خشونت کم سي. طالبانو برعکس هیڅ وخت دې غوښتنې ته تمکین ونه کړي او نه یې هم اوربند وکړي. له ښه مرغه چې د دې اختر په 3 ورځو کې طالبانو هم پر اوربند موافقه وکړل. زموږ هیله به دا وي چې دغه اوربند دوام پیدا کړي. نن په ټول افغانستان کې له زندانونو څخه 900 تنه طالب زندانیان ازادېږي. نوموړي زیاته کړې د طالب بندیانو ازادول د سولې خبرو د پیل هڅه ده. نن به 900 بندیان آزاد شي. مذاکرات، اوربند او د بندیانو ازادول ورسره تړلي دي او ټول باید یو ځای مخې ته بوتلل شي.